د هیواد قانونو پر سر د بهرنیو پانګونو لپاره د لیوالتیا له ډیریدو خوښبیني. د قانونو او پټرولیم وزارت اعلان وکړ چې د چین د قانونو د استخراج د یو شرکت مشر د دې وزارت له واکپال شهاب الدین دلاور سره په لیدنه کې د افغانستان د مسو، سرب او جستو قانونو پر سر پانګونې لپاره خپل لیوالتیا څرګنده کړې ده. ښاغلي دلاور هم په دې لیدنه کې د هیواد د قانونو پر سر د پانګونې لپاره د اړینو همکاریو او اسانتیاو له رامنځته کولو هم ډاډ ورکړی دی. رئیس شرکت مذکور ضمن اظهار خرسندی از وضعیت فعلی علاقمندیشان را در بخش سرمایه‌گذاری روی معادن افغانستان بخصوص مس، سرب و جست اظهار داشتند که از طرف وزیر محترم مورد استقبال قرار گرفته و طبق اصول شرایط وادی هر نوع همکاری برایشان داده شده. د خبرپاڼې له مخې دواړو لورو په دې لیدنه کې د هیواد د کاني سرچینو برخه کې د پانګونې د زمینې برابرولو او په دې برخه کې افغانستان کې بهرني شرکتونو د جلب او جذب پر سر هم خبرې اترې وکړې. یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم وایي افغانستان کاني سرچینې لري او په اوسني شرایطو کې د قانون د استخراج پر سر پانګونه کولی شي د هیواد اقتصادي ودې او هیوادوالو ته د لا ډیرو کاري فرصتونو د برابرېدو لامل شي. من فکر میکنم تنها راه حلی که میتونه به مشکل مهاجرین و یا مشکل فقر و بیکاری در کشور رسیدگی صورت بگیره او سرمایه گذاری هاست. هر قدر بیشتر سرمایه گذاری ها در هر سکتوری که صورت میگیره به اون پیمانه ما را کمک میکنه به رشد اقتصادی، ایجاد کار و اشتغال به مردم افغانستان. در کنار سکتور خدمات و زراعت، سکتور معدن نیز میتواند یک از بخش‌های خیلی مؤثر در قسمت اشتغال زایی و همچنان تولید درآمد برای دولت باشد. بنابراین هر قدر که دولت بتواند جلب سرمایه گذاری های خارجی توسط شرکت های بین المللی و شرکت های چند ملتی و کشورهای همسایه نماید به همان قدر افراد بیشتری صاحب شغل خواهد شد. لدې سره د وروستیو کې د قانون او پټرولیم وزارت مسؤلینو ویلي چې په پام کې د راتلونکي لمریز کال کې د څو لویو قانونو د استخراج تړون لکه سمنټ، ډبرو سکاره، سره زر، نفت، ګاز او اوسپنه له بېلابېلو شرکتونو سره لاسلیک شي.